در زنګنو پوری زندگی په جهنم کې دا غیب سحالي چې سړی در نامو در غوژو پوری په جهنم کې زندگی ولري دا غیب کوم حالت دي. ګوره دا د بخاری شریف حدیث دی او د بخاری شریف په احادیثو کې شک و شوبه نستا کې څوک منی کې نه منی کله چا په زړه تلویږي کې نه لویږي کله چا دماغ د دې تسلیمولو ته تیار دی کنه دی تیار. زموږ دا عقیده ده دا عذابونه دا برحق دي دا جهنم برحق دی او دغه عذابونه چې پیغمبر علیه السلام د کوم مستحقینو د پاره بیان کړي دي دا برحق دي. آخر به انسان سو در سو پوری د خپل نفس د خواهشاتو په خاطر یا د خپل دوستانو د محفلو په خاطر یا د خپل رسم و رواج په خاطر یا د قومیت او عصبیت په خاطر به آخر انسان نادان سو در سو پوری د جهنم دی عذابو ته ځان تیاری او د جهنم د دی عذابو بزان مستحق جوړی.